افغان تنکي ځوان شفیق الله غفاري څه غلط ثابت کړل؟ دا چې پر خپله مرکه کې څه وایي ویډیو تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د کرکټ په ویبپاڼې لیکلي چې افغان 18 کلن ځوان لیګ بریک بالر شفیق الله غفاري له مړوند څخه د سپین بالرانو د مثبت توپ اچونې خوبونه رښتیا کړل. لیګ بریک توپ اچونه کې لوبغاړي په 2 هنرونو سره توپ اچونه کوي چې ځینې بالران له مړوند څخه په استفادې توپ اچونه کوي. دې ډول بالرانو ته ریسټ یا مړوند سپین بالر وایي او ځینې لیګ بریک بالران بیا په ګوتو کې له هنر څخه کار او په ګوتو سره توپ اچونه کوي چې هغه ته بیا فینګر توپ اچونکی ویل کیږي. د جمعې په ورځ چې شفیق الله غفاري د مړوند څخه په استفادې توپ اچونه وکړه او ریسټ سپین توپ اچونه وکړه، نو هغه 15 منډې ورکړې او 6 ویکټې ترلاسه کړې. هغه 4 لوبغاړي کلین بولډ کړل، 1 کیچ اوټ کړ او 1 LBW کړ. غفاري د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو په منځ کې د غوره بالنګ څیره وبلل شوه. اوس د کرکټ په ویبپاڼې لیکلي چې شفیق الله غفاري د ټولو هغه بالرانو خوبونه په رښتیا بدل کړل چې په نړیوال جام کې لوبیږي او له مړوند څخه په ګټې اخیستنې توپ اچونه کوي. شفیق الله غفاري چې کرکټ پیل کړی الهام یې له یو لوبغاړي اخیستی او د هغه له بالنګ څخه متاثره شوی دی او د همدغه سړي له توپ اچونې کرکټ کې تجربه حاصله کړې ده. له غفاري پوښتنه وشوه چې څنګه وتوانېدي داسې یو بالر شي چې یا دا ډول مثبت بالنګ وکړي. هغه ځواب ورکړی چې ما د اسټرالیا غوره لیګ بریک بالر شین وارن توپ اچونې ډېرې لیدلي او د هغه د توپ اچونې ویډیوګانې مې کتلي او همغه دی چې ما مثبته توپ اچونه وکړه. غفاري دا هم ویلي زه پوهېدم که په سم ځای کې بال پیس کړم او هم توپ په مختلفو ډولونو یا ویرشنونو سره ترسره کړم نو بریالی کیږم. د کرکټ په ویبپاڼې ویلي چې شفیق الله غفاري ثابته کړه چې د کرکټ په ورزش کې لیګ بریک بالران پوره او په زړه پورې ونډه لري او په راتلونکي کې به هم وي. مخکې د کرکټ ماهرینو دا سوچ کاوه چې نسبت مړوند بالر ته د ګوتو په وسیله د توپ سوینګ کوونکی لیګ بریکر کامیاب وي، خو دا خبره ډیره پورې افغان اتل شفیق الله غفاري غلطه ثابته کړه او خپل غوره توپ اچونې سره د مړوند بالران هم مثبت ثابت کړل. نو دغه تنکي ځوان په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ډیره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.